السلام علیکم نوارو د قصو بابا یوټیوب چینل نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ما تاسو له یو زبردست قصه راوړې ده. وایي چې یو بادشاه به کله کله د ملنګانو په شان زړې جامې واغوستې او په خپل ملک کې به یوازې ګرځېدو. د دې لپاره چې د خپل خلکو حالات معلوم کړي، بادشاه یو ورځ دغه شان په زړو جامو کې د غرونو طرف ته روان شو. هلته یو خټک ولیدو چې په خري بیرې اچولې وي او را روان و. بادشاه چې کله د هغه خواته ورسېدو نو تپوس یې ترې وکړو چې هلکه دا په خر دې څه ایښي دي او چېرته روان یې؟ خټک ورته ووایي دا بورۍ د بیرو ډکه ده او دا بادشاه ته وړم. غریب سړی یم، کیدای شي باچا خوشحاله شي او سینه م راله راکړي. باچا خو د ملنګانو جامه کې و. بیا یې د خټک نه تپوس وکړو که جري بادشاه درته هیڅ در نه کړي نو بیا؟ خټک ورته ووایي که څه یې را نه کړل نو په ښځه یې د خپل خر واچوم. خټک خو په مزه مزه د بادشاه دربار ته را روان و. بل خوا بادشاه خپل اس چېرته پټ ودرولی و. په هغې راسور شو او په یو بله لاره د خټک نه ډېر مخکې د ځان خپل دربار ته راورسولو. بیا یې شانه لباس په غاړه کو او په خپل تخت کېناستو. ټولو څوکیدارانو ته یې وویل چې نن به یو خټک ماته بیر راوړي، تاسو به هغه یې څاروئ نه بلکې لار به ورته ښایي چې نیغ په نیغ ماته راشي. بادشاه سوچ کولو چې خټک ته به سخته سزا ورکوم، خو دغه شان نه بلکې سکیس او مقدمه به پرې جوړوم چې سبا له ملامته نه شم. څه وخت چې خټک راورسېدو نو څوکیدارانو د بادشاه د حکم مطابق هغه ایسارولو نو او نه به یې د هغه تلاشي اخیسته بلکې لار به ورته ورښودله. خټک په زړه کې فکرمند شو چې بادشاهانو ته خو لوی لوی خلک داسې په اسانۍ نشي رسېدلی، تلاشیان یې کېږي، د دنیا تپوسونه دې کولی شي، خو تا ته چې دومره اساني او ازادي میلاو شوه په دې کې ضرور څه نه څه چل شته. لنډه دا چې خټک بادشاه ته ورسولی شو. چې خټک د بادشاه په مخ نظر ولګېدو نو هغه پوه شو چې دا خو هم هغه کس دی چې ما سره په غرونو کې میلاو شوی. بادشاه ورته ووایي وایه کاکا څه دپاره راغلی؟ خټک ورته ووایي بادشاه سلامت، ډېرې خوږې خوږې او سرې بیرې مې درله راوړې دي. زه غریب سړی یم، که څه انعام مو راکړو نو غریبي به مې ختمه شي. بادشاه ورته ووایي که څه مې در نه کړل نو بیا؟ خټک یو لمحه سوچ وکړو او بیا ورته ووایي بس بیا خو هغه هم د غرونو والا خبره ده. نو بادشاه چې دا واورېدل نو ډېر حیران شو چې ده خو زه پېژندلی یم، نو بیا هم هغه خپله خبره یادوي. نو معلومیږي چې دا سړی ډېر عقلمند دی، په ده به هیڅ قسمه مقدمه جوړه نه شي او نه به څوک ده لره په خبرو کې پړ او ملامته کړي. خو دا به ښه وي چې په حیا کې ورته څه انعام ورکړم چې رخصتېږي. مینهوالو لنډه دا چې بادشاه ورته د قومي خزانې نه پوره 4,000 روپۍ ورکړې او خټک یې رخصت کړو. کوم وزیران او مشیران چې په دربار کې حاضر وو هغوی د بادشاه په دې کار ډېر حیران او پریشان وو، خو بادشاه په وړاندې څه ونه شو ویلی. لیکن کوم وخت چې کوټوال او مشر وزیر راغی نو هغوی ته یې ووایي چې بادشاه ته یو خټک بیرې راوړی وي او بادشاه ورته 4,000 روپۍ ورکړي. بیا مشر وزیر او کوټوال بادشاه ته ووایي که چېرته داسې انعامونه ورکوي نو خزانه خو به یو څو ورځو کې تشه شي. موږ ورځو چې د خټک نه دا پیسې واپس راوړو. بادشاه ورته ووایي هغه پیسې اوس دا هغه دي ځکه چې ما د وزیرانو په وړاندې د انعام په تور ورکړي دي. که چېرې تاسو ترې په زبردستۍ واخیستې نو هغه به در باندې په عدالت کې راپورټ وکړي او دغه شان به تاسو په دې مقدمه کې جیل ته لاړ شئ. وزیر او کوټوال ورته ووایي موږ به ورشو او په خبره اترو کې به هغه داسې پړ کړو چې موږ ته به په خپله پیسې واپس راکړي. بادشاه ورته ووایي زه خو دا مې واورئ چې هغه خټک ډېر هوښیار دی. وزیر ورته ووایي څه به خټک وي او څه به د هغه هوښیارتیا وي.
اخر دا چې وزیر او کوټوال دواړه د خټک کلي ته روان شول. په لارې مشوره وکړه چې خټک څخه ولاړ شو او غپ شپ به شروع کړو. او داسې دوی دواړه خټک څخه ورسېدل چې څه خبرې اترې وکړي. نو خټک هم پوه شو چې دوی زما پیسو ته چل جوړ کړی دی. وزیر او کوټوال په خبرو کې خپل مطلب ته راغلل او خټک ته وی درې واړه به یو قصه وایي. هر چا چې د بل قصې ته دروغ وي نو هغه نه به 4,000 روپۍ شرط اخیستی شي. یعنی که تا زم قصه دروغ وګڼله نو 4,000 روپۍ به راکوي. او دغه شان که موږ ستا قصې ته دروغ ووي نو موږ 2 کسه به تا ته 8,000 روپۍ درکو. یعنی 2 کسه یو نو 4,000 روپۍ شوي. خټک ورته وی ډیره ښه ده، ماته منظوره ده. بیا وزیر قصه شروع کړه چې زما یو آسو یو ورځ هغه زخمی شو او ډیر علاج مې ورلوګو خو زخم یې نه ښه کېدو. یو ورځ راته چا وی چې یو اکوړ وسوځوه او هغې ایره په دغه زخم کې واچوه نو ډیر زر به ښه شي. هغه زخم ډیر ژور و. ما په زړه کې وي چې څه به اکوړ سوځوي، خو راشه دغسې ثابتې پکې کېده. بس همداسې کار مې وکړو. د آس زخم خو جوړ شو، لیکن څه ورځې پس په هغه ځای کې د اکوړ بوټی زرغون شو او ورو ورو لویدو تر دې چې غټه ونه شوه او په خپل موسم کې د اکوړو نه ډکه شوه. چې اکوړ پاخه شول نو ما درپایه راوړه او دغسې ونې ته مې ودروله او ټول اکوړ مې ترېنه وشکول. چې ښکته راکوز شوم او بیا ونې ته پورته نظر شولو نو 4 اکوړ رانه پاتې شوي. بیا خیال وکړو چې دې پسې دوباره څه ته خېږم، خو په لوټو به یې وولم راو به غورځېږي. ځته یې د خټک نه تپوس وکړو چې ته دا خبرې منې که نه؟ هغه ورته وویل بالکل مانوي، په دې کې د دروغو څه دي، دا خو سوچه رښتیا دي. وزیر بیا بیان شروع کړو چې زه لګیا شوم او هغې ونې ته مې لوټې ویشتل شروع کړل. چې یو څو لوټې مې وویشتې نو خیال مې راغی چې یوه لوټه هم د ونې نه واپس رانغله، خو ما ورته لوټې ویشتې او هغه په ونه کې نښتې. چې ډېر وخت تېر شو او یو اکوړ هم راونه غورځېدو نو بیا مې اندرپایه ونې ته ودروله او پورته وختم. چې خیال مې وکړو نو د هغې لوټو نه 15 کناله ځمکه په ونه کې جوړه شوې وه. زه ډېر خوشحاله شوم. آس مې روان کړو او یو کمر سره مې ودرولو. بیا مې قلبه راوسته او هغې ځمکې یعنې په ونه کې جوړ شوي پټي ته مې بوتله. هغه مې ښه هواره کړه. چې چېرته به باران او زه به خبر شوم نو آس به مې هلته بوتلو او دغه شان به پټی ښه د مزې اوبه شو. بیا مې په هغې کې غنم وکرل، د هغې حفاظت مې کولو او باران پسې به مې پټی ګرځولو. چې غنم پاخه شول نو د لو دپاره مې ډېر خلک بوتلل او غنم ورېبلی شو. بیا مې د غوبل دپاره قلبې راوستې او غوبل هم وکړی شو. بیا مې واڼۍ الوځوله. نو زمیندارانو به د هوا انتظار کولو، خو زمون خو د دې غم نه خلاص وو چې د هوا ضرورت به وو. نو بس آس به مې روان کړو او هوا به شروع شوه. چې ټول کار ختم شو نو پوره 100 بورې غنم وشول. هغه مې سنبال کړه او بیا واپس د باچا دربار ته رالم. د وزیر دا قصه چې دلته ختمه شوه نو د خټک نه یې تپوس وکړو چې آیا ته دا قصه رښتیا منې او که دروغ یې ګڼې؟ خټک ورته وی دا خو بیخي رښتیا قصه ده او بیا زه به څنګه ورته دروغ ویم چې ما خو دا هر څه په خپله لیدلي دي. ستا نه به هېر وي خو ما هم د لو او غوبل په اشر کې کار کړی. وزیر چې دا خبره واورېده نو حیران شو چې عجیبه سړی خو دی، هر څه ته یې رښتیا ووایي. د ده تېر باسل خو ډېر ګران دي. خو بیا یې کوټوال ته وي چې ځه اوس ته خپله قصه شروع کړه. کوټوال خپله قصه داسې شروع کړه چې ما یوه غوا ساتلې وه او د هغې ښه حفاظت به مې کولو. هر کله چې لنګه شوه نو دومره پی پکې نه وې چې خپل څخه یې موړ کړی وې. یو ورځ راته چا وي چې دې ته د پوندانې کل ورکوه نو پی به پکې پیدا شي. ما چې ورته کل شروع کړل نو په لومړۍ ورځ یې پاو پی وکړه، په دویمه ورځ یې نیم سیر، بله ورځ سیر، لنډه دا چې هره ورځ به پی سیوا کېدل.
اخر دا چې موږ د هغې په خرڅول هم ستړي شو. بیا به موږ د اوبو په ځای پیس کل ټول کلی کې به وشل، خو پي به ورځ په ورځ سیوا کېدل. خبر دې حد ته راغله چې ټول کلی د اوبو استعمال پرېښودو او هر څه دپاره به پي استعمالول. پي به مسکل، په پیو به ملامبل او کپړې به مو هم په پیو باندې وینځلې، تر دې چې خټې لوټې به هم په پیو کولې. بیا به د غوا د لشلو ضرورت هم نه و، په خپله به ترېنه پی را بهېدل. بیا موږ داسې کار وکړو چې هغه غوا مو د ارټ کوهي څخه نږدې وتړله، نو د هغې نه به پی کوهي ته بهېدل، تر دې چې کوهی تر خولې پورې راډک شو. نو ارټ مو شروع کړو او بیا مو ټول ځمکې هم د غوا په پی اوبه کولې. هر چا خپل ځمکو ته نهرونه بوتلل او شاړې ځمکې هم آبادې شوې، خو په پیو کې هیڅ کمی نه راتلو. بیا مو ګیر چاپېره نورو کلو ته هم د دې خبرې خبر ورکړو، نو هغوی هم خپلو کلو ته نهرونه بوتلل چې پی به پکې بهېدل، او دغه شان تر 10 میاشتو دا سلسله روانه وه. او د هغې نه پس بیا ورو ورو د غوا پی کم شو او اخر دا چې هغه غوا اوچه شوه. دلته چې کوټوال دا قصه ختمه شوه، نو خټک ته وی ته دا خبرې منې رښتیا دي او که دروغ ورته وایي؟ خټک ورته وی بالکل یې منم، ځکه چې موږ هم دلته د پیو یو نیر ستاسو د کلي نه راوستی و او دغه بیرو ته مو هم هغه ستا د غوا پی ورکړي دي، ځکه خو داسې غټې غټې او خوږې دي که نه. بیا ورته خټک وی چې ستاسو قصې خو ما ومنلې چې رښتیا دي، اوس زما قصې ته غوږ شئ. که زما قصې ته مو دروغ ووي نو ستاسو د شرط مطابق دواړه به 4,000 روپۍ راکوئ. هغوی ورته وی بالکل به درکو. خټک ورته قصه شروع کړه چې موږ څه موده مخکې په هغې پلاني کلي کې اوسېدو او د دې نه هم ډېر غریبانانو. زموږ د کور آبادي ډېره زړه وه او د هغې د راپرېوتو خطره وه. یو ورځ راته یو سړي ووي چې دا کور که خرڅوي نو زه به یې درته ښې پیسې درکړم. ما مور ته ووي نو هغې راته جواب راکړه چې بچې څنګه دې خوښه وي همغسې وکړه. اخر دا چې کور مو خرڅ کړو او د هغې کلي نه د هجرت اراده مو وکړه. زموږ د غریبانانو لږه غوندې کډه وه او 2 بیزې مو وې. په یو بیزه مو کډه وتړله او په بله بیزه زما مور سوره شوه او د دې کلي په طرف را روان شو. په لاره کې مې په مور بیماري راغله او د هغې 2 زامن یعنې زما رونه پیدا شول. مور خو مې په بیزه باندې هم هغه شان سوره وه، خو ماشومان چې څنګه پیدا شول نو په یو طرف یې منډه کړه. مور ما ته آواز وکړو چې بچې شابه، ور منډه کړه. 2 رونه دې پیدا شول او هغه دې وتښتېدل. ما چې وکتل نو هغوی دواړه په منډه روان وو، زه هم پسې ور په منډه شوم، خو هغوی ډېر تیز وو، رالاندې مې نه کړل او بیا مې نه موندو او زه دې کلي ته راورسېدم. دلته مو د دې غر په خوا کې دا ځمکه واخیسته چې بیرې پکې ولاړې دي او دا کور مو هم جوړ کړو چې تاسو ته ښکاري. هغې ورځې نه تر نن ورځې زه د خپل وروڼو په تلاش کې ګرځېدم، خو نن ورځ ما د پاره ډېر د خوشحالۍ ده، ځکه چې یو خو راته بادشاه د طرفه 4,000 روپۍ انعام میلاو شو او بل راته خپل دواړه ورک شوي وروڼه میلاو شو او هغه تاسو دواړه. دلته چې د خټک دا قصه ختمه شوه نو په وزیر او کوټوال خولې را ماتې شوې. خټک ورته ووي تاسو دواړه زما کشران وروڼه یې او زه ستاسو مشر ورور یم، د نن نه پس په ما سره یې او بیرې به راټولوئ او خرڅوئ به، او که دا قصه نه منئ او دروغ ګڼئ نو بیا خو تاسو شرط بایللی دی او بیا ماته 4,000 روپۍ راکړئ. مینوالو وزیر او کوټوال دواړو ووي چې ستا قصه دروغ ده، ځکه چې موږ ستا وروڼه نه یو. البته د شرط مطابق ورته دواړو 4,000 روپۍ ورکړي او واپس لاړل. هر کله چې بادشاه د وزیرانو تپوس وکړو چې څنګه چل مو وکړو نو وزیر او کوټوال ورته ټوله قصه بیان کړه چې زموږ نه خو هغه 4,000 روپۍ نورې مو اخیستې. بیا بادشاه لګیا شو او هغه خټک یې را طلب کړو او د ټولو وزیرانو مشر مقرر کړو. مینوالو دا هم زموږ د قصې اختتام و. نورو داسې مزیدارو خوندورو قصو دپاره زموږ چینل د قصو بابا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.